او کمیس ته لګیا دی ټاکۍ ګنډي، کمیس ته ټاکۍ ګنډي. نو د شام یو سفیر راغی، خپل کاغذات پیش کول امیر المؤمنین ته. چې راغی نو لرې ولاړ دی، اوس د لرې ورنږدې کېږي نه. او حضرت عمر لګیا دی ستن او تار ورسره دي او ټاکۍ ګنډي. چې داسې ورته وکته، ورته تعال لا تخف، راشه یریږه مه. چې نږدې راغی کاغذات یې ورکړه. ویل ولې نه راتلې نږدې؟ ویل یا عمره زما دې په خدای قسمي، سفیر خو ډېر لوی سړی د بل ملک، چې ما دا جرأت نشو کولی چې تاله نږدې درشه. او ناس په ځمکه دی کمیس ته ټاکۍ ګنډي. ویل چې د مسلمان قوم داسې رهنما وي، هغه قوم به چرې الله نه ذلیلوي. امیر المؤمنین دی او کمیس ته ټاکۍ ګنډي، په منبر ولاړ دی، خطبه وایي، کمیس یې لږ اوږد دی. یو غلام را پاڅېدو داسې او د ګریوان نه ونیو او ورته ویل کښېنه خطبه مه وایه، دا د پیغمبر منبر دی. وی چې ولې؟ وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې، مونږ ټولو کې کمیسونه جوړ کړل، زمونږ کمیس ته لنډ لنډ جوړ شو او دا ستا کمیس اوږد دی. معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې وي. نو ته څنګه امیر المؤمنین او د مساوات خبرې کې چې ځان له 2 څادرې ساتلې وي او مونږ له یو راکړې؟ حضرت عمر کېناست، ویل زه به تراویح خطبه نه وایم چې د دې غلام د خبرې جواب مې نه ورکړی. اوس به څوک وکړي؟ یو د پولیس سپۍ سره به تاسو خبره وکړئ؟ سپۍ چې درته جوړ شیخه داسې رب در باندې ولګي، قانون دې لاس کې واخست، جیب وخه جیب داسې کوي که نه کوي؟ الله، حضرت عمر دی، امیر المؤمنین دی. غلام ته وایي خطبه نه وایم، غلام مرئی ته وایي، مرئی ته، چې تر څو مې ستا د دې سوال جواب نه کړی. زوی ته آواز وکړو، ویل بچیه دې خوا راشه. چې زوی راغی ځان سره یې داسې ودرولو، ویل زما دا کمیس بچیه ولې اوږد دی او ستا دا اوږد ولې جوړ شوی دی؟ ویل پلاره مال غنیمت کې چې کومې څادرې راغلې وې نو یو حصه ستا خپله وه او یو ما خپل څادر ګر کړو، نو د 2 څادرو نه ستا دا کمیس جوړ شو، نو ځکه اوږد راغلی. او غلام ته وی چې یو څادر ماله مې دې زوی را کړی. نو غلام ورته وی چې اوس پاسه خطبه ووایه. ایمان دې ته وی. نو عزیزانو د لرې نه ډزې هر سړی کوي، خو د ډزو پته همغه چاته لګي چې څوک ډزو کې وي. د 2 جوړش طاقتونو مقابله به هم د عراق خلقو ته پته لګېده. زما په خبره پوهېږئ؟ دا زور به همغه خلقو ته پته لګېده. نن د لندن سپي ګرځي، سپي او د امریکې سپي ګرځي او سروې کوي لګیا دی په پاکستان کې چې د عراق سره همدردی د چا وي. سپي ګرځي. نو داسې سپي شته په پاکستان کې چې هغې ورته وایي جی عراق خو پاګلو، لیونیو، دماغ خراب و، ایسے جنگ کولو. دا سوال او اعتراض خو بیا په امام حسین هم وکړي که نه؟ امام حسین په کربلا کې 72 کسانو که نو؟ او د یزید فوجیان زرګونه وو که نو؟ نو بیا امام حسین باندې دا الزام ولګوئ چې طاقت ته نو جنگ دی ولې کولو؟ هلته سوال د طاقت نو، سوال د دې چې امام حسین وی چې ځان او بچي قربانوم، خو د شریعت د دشمن د بادشاہ په لاس کې لاس نږدم، امریکې ته جوکیاویږم نه، ځان قربانوم، فوج قربانوم، ملک قربانوم، د امریکې حکم به نه منم. بین الاقوام یو اداره ده چې هغه د ټولو ملکونو کنټرول کوي، د هغې چې کوم قانون او پالیسي ده
بیا هغې کې څه فیصله وکړه هغه به منم. زما په دې خبره پوهېږئ؟ صدام حسین جنگ د یارې نه دی بند کړی، دا د بین الاقوام فیصله وه. په خبره نه پوهېږئ، جنگ یې نه بند کړی دی. که چا در سره کړه ته کو دا زما تقریرونو کیسټ هم خلک اوري. که ټک چا وکړو که نه د دې ګړګړونه یې نیسي اول خو یې په دا ځمکه ولئ چې دا غول متیازې تې په پرتوک کې وبېږي، او یا یې نیسئ یو مال یې راولئ. تاسو پوه شئ د خبره دا وه. نو زما عزیزانو انشاءالله د عراق ځمکې په دنیا کې نوم روښانه کړو. او په اسرائیل خبرې نه کوم، بیګا د صدر بوش خپل تقریر چې د فلسطین او د اسرائیل مسله حل کول پکار دي. دا د امریکای خبره وه، خو صدام ورته زور وښودو کنه چې والله که د اسرائیل پرېږدم چې په ایټم بم مې نه وي الوزولي. نو اوس بوش سره یاره ده چې اوس د دوی سره څه خبرې کول پکار دي چې دا ګډ جوړه موشي. دا یاره او دا ګیدړ ورته چا په کونه کې بوش ته کېنول، کینی بوش او دا خبرې کول. نو خبره باندې ځان پوهوئ، ځان نه یو خو لیډرګي مه جوړوئ. زمونږ دا داسې بدقسمته ملک دی چې هر سړی لیډر دی، هر سړی. خو چې سهار راپاسې د ټپوس غوندې اخبار ته وګوري نو ټول ورځ به لګیا وي، ځان نه به یې د جناح صاحب خورایه جوړ کړي او صاحبه او بوش داسې وي او پلاني داسې وي. نه ګورباچوف، څوک د ګورباچوف پر کټی دی، څوک چې دی د صدر. خدای ته ګورئ، د خپل حیثیت ته وګورئ، خپلو ځانونو ته وګورئ. که هېڅ درنه نه کېږي دا دعا کوئ چې خدای د مسلمان بول بالا کې. اوس عربو ته احساس وشو چې اسلامیک بلاک جوړو، اوس ورته احساس وشو. تر اوسه نه، اوس ورته احساس وشو چې اسلامیک بلاک جوړو. که اسلامیک بلاک جوړ شو دا امریکا او جاپان او روس قسم په خدای دی چې د عربو په مخ کې به د سپو غوندې منډې وي. عربو ورشه کنه په مکه کې وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او صحابه که زه اوس خدای ته ووایم دا مخامخ غر چې دی دا به خدای ماله اوس د سرو زرو کړي. ته ورشه په ټوله مکه کې سره هم د هغه غر نه روځي چاته چې د پیغمبر د ګوتې اشاره شوې وه، د هماغه غر نه سره روځي. په عربو کې هغه شی خدای پیدا کړی دی چې د ځمکې په سر ټوله دنیا ورته خدای محتاجه کړې ده، چې هغه پټرول دی. هغه شی پکې خدای پیدا کړی. نو که اسلامیک بلاک جوړ شو، نن تر اوسه وګوره 43 کاله وشو مونږ پاکستان ایټم بم جوړولو ته امریکا نه پرېږدي. 43 کاله وشو صدام جوړ کړی. اوس خلق لګیا دي صدام حسین جنگ بند کو، ولی بند کو. دا خو ولی بند کو یا بند ولی شو نو په دې تاسو څه پوهېږئ یا بل پې څه پوهېږي یا په پاکستان کې بل هغ څوک پې څه پوهېږي چې جنگ بند ولی شو، روان ولی و. مونږ خو د میانو روڼوي چې کوم ځای کې ګرځو مغه ځای راته ښکاري، هغې نه بار خو ماټو نظر نه لګي. نو ستاسو چېرته د چایو په دکان کې نه یم ښې وکړو بد یې وکړو ښه بد یې وکړو د دوانو کاوم ویلي په هغې هم ځان نه د صدر بوش زامن جوړ کړي او لګیا یې کړه تېږئ. صدام حسین یو ریکارډ قائم کړو د ځمکې د پاسه او کافر ملکونو ته یې وښودل چې په مسلمانانو کې هم داسې یو نر کېدی شي چې چا په 40 او 2 میاشتې جنگ کې 10 ځله د بین الاقوام اسمبلی راوغوښته او میټینګونه یې پرې وکړه. دا په تاریخ کې لومبی جنګ و. په دې تاسو څه پوهېږئ؟ د بین الاقوام کونسل راغوښتل داسې د ټوکو خبره نه ده. واحد سړی صدام حسین و چې د بین الاقوام کونسل چې دی هغه په لرزان کې اچولی او په اور ولاړو چې دا به کېږي څه. ورشئ وګورئ د امریکې مړي وړه د امریکې له شروع کړي دي. زمونږ د امریکې خورایونه چې دي غږ نه کوي چې څومره یې وړه. ورشئ د جاپان مړي چې دي جاپان له وړل شروع کړه. د عراق
बमबारे सिर्फ तासु माशुमान मृ कड़ी दी, पाबादों बमबारी करे दा द इराक तर उस पूरी यौ जाज न दे तबाह शवे, यौ जाज स्ताए सवून जाजू न तबाह कड़ी। नो इराक पर मुल्की और रिकॉर्ड कायम को उस दाद शाखे ताखे जामन की नहीं, वो दे इराक पैसे रागली हुई दे खल्को था चदगदा सोर तो जमा पहाड़ के जलसे हो तकरीरू ना हो दा दे इराक पैसे रागली हुई नुमाल का दे इराक पैसे रागली हुई डेर शुक्र दे मुसलमान मल्को मुंग होटोल मर्द मुसलमानान खैरातुना खोड़ली शर्मेदलो तासोला खुद अमरीके पैसे रात ले कहने लगा बेहयाओ तासो खुद अमरीके ताली सट वही और अमरीके खैरातुना मुखोड़ ज़िक्र द मुसलमान द कोर खैरातो खुरम ज़िप बदनख कारम, ज़िक्र दागद कोर खत्म खुरम ज़िप बदनख कारम, ज़िक्र दागद मुड़ी अलवाओ खुरम ज़िप बदनख कारम। ताला शर्म पकार दे च द सदर बुश द सर न तौशे चंदी ताला रातले ता पड़े शर्म हो गई, हया हो गई। दा खबरम पखला संग रहे द इराक ने पैसे डाकली, इराक चिचाला पैसे ले गले नन बे दुमरा कुवत न वे च दो देश मुल्कों सारा जंग दे हुए जमात खबर हो गई। इराक च पैसे सऊदी अरब च दुनिया अंगा बंगा त पैसे लीगी दल्ला सोरा जो दिफाई ताकत न द जंग कोलो कुवैत च दुनिया के अमीर तरीन मुल्क दे कुवैत अमीर तरीन दजमा के द पासा द कुवैत मरा दौलत चा सारा निश्ता लेकिन च दौलत टोल अमेरिका के 2 मिनट जंग करे 2 मिनट खुद इराक फौज पे वर्गले नो बे मख सराओ तख्ते दो 2 मिनट जंग दिफाई कुव्वत नो इराक पैसे चाले नदी और करी ज़िक्र द 2 देश मुल्कों सरा और द 2 देश संडागान सरा 2 म्याश्ते डगारे वाली और 10 डगारे वाली चिदागी जरगुना मड़कड़ और पखपला वो पे शिलगुना नहीं मड़े इंशाअल्लाह दाहुया सऊना जाजूना तबाह कर और खपले तमाम फिजाई कुव्वत चले अगर महफूज सातले हो ईरान के वलाड़ सब बगदाद के दसम के लांदे अंडरग्राउंड वलाड़ दुई पे बम्बारे हो के अगीब पे यो मर्दके और खुश है कुछ यो मर्दके बे वल्लड़ा कसैबा पे इसराइलों के बदखज और नरो हाडू न फैल सद्दाम हो दे इस्लाम पोज आई खेला द नवाज शरीफ रो रोली दी च सद्दाम हुसैन दे इस्लाम पोज हो सका माल दे इस्लाम पोज अस्ता रो हो सकड़ा दे इस्लाम पोज तासो हो सकड़ा च द मुसलमान पे मुकाबला के तासो द अमरीकी मरगरी हुई इस्लाम पोज हो तासो हो सकड़े सद्दाम खुद इस्लाम पोज आई खेदा कतासो आई च द ईरान द इराक ताकत नो 2 देश मुल्कों सर द जंग कोलो नो जंग बे न कोले कना न तासु पाकिस्तानियान यही कना द मुबारक मल्की हिंदुस्तान 90 करोड़ दे और 30 करोड़ है ठीक था ता 2000 पर कश्मीर दे हिंदुस्तान सर जंग करे दे कना 2000 करे दे कना 90 करोड़ सर 10 करोड़ जंग कोले सी था वाली कोलो उस ब्या तैयार दे खेरी जान लजे में ख्वाही चिकम तरफ तब मंडे वही ईमान दे तो वही लोगों के इख्तिलाफ और तपमल की पैदाश ईमान दे तो वही 90 करोड़ दुनिया वजीर आजम दे हिंदुस्तान इस्तीफा और करे ना चल से मल कुरानो ऐसनौशी लोगों की इख्तिलाफ और पैदाश अगवे ना जमा मल्की और पैसमले की चिल्लतों में इंतशारी जददा से मल्क वजीर आजमी न को राजीव गांधी के पेशकशों को जितो वजीर आजम जोड़ शागवे ना ब्या इलेक्शनों का सदर तय हुए ब्या इलेक्शनों का जमा मुकम्मला अक्सरियत राशि अगर नरुस्त ब्या हुकूमत जोड़म ब्या इलेक्शनों का उसूल देते हुए नंस्ताप पाकिस्तान के मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी वाले इस्तीफा वर्कड़ा वाली इस्तीफा वर्कड़ा इस्तीफा जका वर्कड़ा चाप दे टोलो दौरों के नवाज शरीफ सारा हो वो और सारा कना
ها خدای مخوار نه کتو خبرو پوهیږي کنه. په دې ټولو دورو کې نواز شریف سره و، نو هغه ولیده چې دې قوم له په سترګو کې ساه اچوي او کار چا دپاره کوي. کار امریکې له کوي او قوم له تاثر ورکوي چې زه امن میشن باندې ګرځم. نو چې راغی آفرین د ده په مور او پلار استعفا یې ورکا چې د داسې ملک وزارت زاړه کوم. اوس په کار زمونږ د ملک د نورو وزیرانو ته دي دلته صوبه کې چې دي دا چنډال چوکړي دوی مم کو کته ورته استعفا ورکړي. خدای مرکه شرمېدلو هم کته د مولا ایمان پرونم د مولا ایمان په سن 88 کې قتل و. په سن 88 کې چار یو ممبر په 2 کروڑ روپے خرڅېدو او د جمعیت العلماء اسلام ممبران چا خرید کړي. نو په دې ټول کابینټ کې یو ګیره والاو لو شمله به په سروا خلق به له شمله ته وګوره د شمله ایمان مو کتو او د پټکی ایمان مو کتو او دا نور مو ګوره دا وایي او دا باندې او دا کاندې او دا کاندې دا د ایمان مو ګوري. بل په قهر زمونږ د عمل کا اخته دي. اورز میټینګ دی او میټینګ میټینګ دی او میټینګ دی. وته د امیر صاحب په توپه ولګي خو چرته کار هم کوي کار. میټینګ دی او میټینګ دی میټینګ دی چای دی او بسکټي ډینر دی او بسکټي عشایه ده او ظهرانه ده او میټینګ دی. بل کار نشته سکیم نشته د علاقې خدمت نشته. که د علاقې خلک څنګه وایي چې اسپتال پکار دی خلکو بیړه تباه شوه. په دې کوارټ روډ یو اسپتال پکار دی. ټولو مومند چغې ووالي هغه ورځ په جلسه کې دا خلیل مومند چې دي مومند د باړې نه چې وړي دې ته مومندان وایي او چې را دې خوښې دې ته خلیلان وایي. مومند چغې ووالي چې اسپتال پکار دی. زه چې پې راپاڅېدم مال چغې ووهئ تاسو مومند په هر الیکشن کې ارباپان پاس کوئ ورشئ کنه او د دې ګړګړونه یې ونیسئ او په دې سړک یې راکاږئ چې د سن 40 نه ته په دې علاقې ممبر را روانې تر اوسه پورې د یو ایمرجنسي کې جوړ ټیم راته جوړه نه کړه. خړ سیلاب هم یوسه خان او ارباب تا ګوټینګېدی نه شئ ورشئ کنه. ما چاہے چې تجویز پیش کوي چې لږ د کیږي تجویز پیش کوي دا ممبر هم سلا جوړ کړی دی. که اوس مال یو بل ټکی درته وکړم والله نه بل ټکی مل ممبر څوک سلا جوړوي. یو سړی چې د علاقې کونسلر جوړوي خو د کونسلر دا مطلب وي چې زما ویاړی به صفایي زما سړک به صفایي ټیک نه دي. یو سړی چې د صوبایي اسمبلی ممبر جوړوي مالا به سړک جوړه مالا به لارې جوړه مالا به اسپتال جوړه مالا به ډسپنسري جوړه مالا به د ماشومانو پرایمري سکول جوړه. ممبر خو خلک دی نه جوړي. نو چې دین هم نشته مذهب هم نشته اسلام هم نشته چرته ډسپنسري هم نشته پرایمري سکول هم نشته سړک هم نشته. ته ورشه په دې سړکونو دا ډیرانونه وګوره او دا ګندونه وګوره چې پې پراته دي. یو د لیوه زوی چرته شته چې وایي چې هلکه دا ولې یو ابل ورځ لنډۍ کې مړی شو نو وزیر اعلی دعا ته راتلو نو د صدر د طرف نه لار او سړک یې والا ټول ټیک کو صفا یې کړو جوړ را جوړ یې کړو چې چیف منسټر په لاره ځي. د دې لنډۍ په سړک یې را نه وستو ځکه چې د لنډۍ په سړک باندې ورشه غولدره پرته ده نو په دې را نه وستو. نو خدای پیژندلی قوم یې خدای پیژندلی یې او خدای بم نورم که خیری ذلیلی او خواری بم او نور بم هم رسوا کوي. آسمانی آفتونه هم در باندې شروع شوي دي. آسمانی آفتونه ستا ملک د هیڅ متحمل نه دی. یو ګلچ که زلزلې دی پېښور له ورکړو ستا حکومت به بیا دنیا تعطیل کوي جاله کمبلې راولي
अला गलशु सड़ाई रो ले गई, अला तंबुआन रो ले गई। तो चतराल की यौ कले وران شوی دی سه به د دنیا نه خیراتونه وغوښته او خیرونه د دنیا نه وغوښته. ما وی چې دنیا نه خیر او خیرات غواړئ نو تاسو د خپل شیروانه هم چاله ورکی کنه. زمون د وزیر اعلی وزیر اعظم صاحب شیروانی چې دا نیمه غنټه پس یو شیروانی بدلای کوي کنه کوي نیمه غنټه پس او یو قسم واسکټ بدلای. صدر صاحب زمون چې نیمه غنټه پس په مخ برش وای او ځان برابرای او شیروانی بدلای او واسکټ بدلای. ایمان خدای ته وای چې ایثار سره وکي. ایثار دا معنا چې کوم سيزونه دي دوه دي ادريږي یو ځان لپاره یو بل ورکا. ابل ورځ ما ته چا دا خبره مې وکړه، ما ته چاوي تام دا چل کړی لیسه مالاو راشي زګوالرم مالا د لندن راغلي نوی بنینونه په خدای قسم چې ما غریبانو علماء ته ورکړي. سکاله مالا درې چوغې راغلي وي، درې چوغې او درې واړه چوغې مې درې بزرګانو ته ورکړي دي. یو لمن جمعات له یو وروامه غوستا، بل لمن راغوستا په دکان کې مې ورواغوستا، بل لمن جمعات له ورواو په کې مې واغوستا. ازما خپل چې کله کله زاغوندم د دې شل کاله وشو چې مونږ مال یو چترالي راوړل. بنینونه د لندن نیوي دا خپل چې غوندم دا د امریکای د کباړ بنین په 45 روپۍ مې اخیستي چرته په شل یا په دیش. ورنه دا زما عقل چرته منی مال دا د خدای بل مهرباني ده چې د 100 روپو بنین او په ما کې د زرو ښکاری. ستا مال د خر شکل دی چې د زرو واغوندې دانې درکې ښکاری. بوتان دې خراب دی، بوت مردار دی. تاسو خیال راغی نو ایثار دی ته وایي چې اول به د خپل کوره شروع کې، د خپل ځانه به شروع کې. ایمان دی ته وایي نیمه غنټه 15 منټه پس پړک بل ډریس، پړک بل ډریس، پړک بل ډریس، پړک بل ډریس. ایمان دی ته وایي